د نن ورځې مهم خبر. نړیوال بانک له افغانستان سره 300 میلیونه ډالر مرسته کوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ، خو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس افغان یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې نړیوال بانک له افغانستان سره 300 میلیونه ډالر مرسته کوي، او دغه مرسته د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې IDA له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لومړي ځل افغانستان سره اعلانېږي. یاد بانک وایي دغه پیسې یوازې د دوی له لوري د نیمګړو پروژو پاتې کارونو بشپړولو لپاره دي چې د ملګرو ملتونو بنسټونو له لوري به ولګول شي، او ټوله هڅه به وشي چې د طالبانو له لاسرسي لرې واوسي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب